دا یاد لرئ د حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کورنۍ چې هغه ته ویل کېږي اهل بیت د حضور مبارک د کور خلق علیهم السلام څنګه چې مونږ او تاسو اهل سنة و جماعة دا دعوا و دا عقیده دا چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین و علیہم السلام دا ټول عادلان دي، ټول عادلان دي، ټول د حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم په صحبت کی پاتی دی. ہاں د دوی په منځ کې بیا مراتب دي، په خپل منځ کې په هغه مراتبو کې فرق دی، څوک د چانه اعلی او بهتر دی او څوک د چانه اعلی او بهتر دی، خو زمونږ دپاره ټول بهتر دی. هغه د دوی د خپل منځ خبره ده، زمونږ دپاره ټول اعلی دي، زمونږ دپاره ټول بهتر دي او زمونږ دپاره ټول عادلان دي او الحمدلله مونږ ټولو سره محبت دی. څنګه چې صحابه کرام مبارکانو په باره کې مونږ دا وایو همدغه رنګې د حضور مبارک د کورنۍ مبارک افراد فاطمة الزهرا سلام اللہ علیہا، علی شیر خدا رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، امام حسین مبارک رضی اللہ عنہ، او دا عباس مبارک او دا جعفر مبارک او دا حضور مبارک بیبیان مبارکی دا د حضور مبارک د کور افراد دی، دیتا ویل کېږي اهل بیت علیهم السلام. څنګه چې مونږ اهل سنة و جماعة د صحابو د ادب د احترام د فضیلت قائل یو او مونږ او پتا سو باندې لازم او واجب ده او نعوذ بالله د اغوی بی ادبی دا گمراهی دا دا حضور مبارک زړه مبارک ازارول دی. عمدغه رنګي د حضور مبارک د کورنۍ افراد چې اغم صحابه کرام دي، خو د حضور مبارک د کورنۍ سره نسبت دی ځکه هغې ته نوم اخلي اهل بیت مبارکان. څنګه چې د صحابه کرامو ادب احترام لازم دی، عمدغه رنگی په هر مومن مسلمان باندې د اهل بیت علیهم السلام ادب داغه احترام اغه سره د هر چا نه زیات مینا او داسې مینا چې د دوی په مینا کې انسان ته مینا د رسول الله ملاوږي او دا حدیث دی، دا حدیث دی. نو چې څنګه صحابه دا هر څه په ځان لازم ګړو، عمدغه رنګ د اهل بیت علیهم السلام مینا او محبت او ادب الحمدلله په ځان باندې لازم او فرض ګړو.